سلامونه دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ او د صحت کالي به مو پر تن وي. دوستانو، یو ځل بیا تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه کولی شو د خپل عکس څخه بیکګراوند لرې کړو. نو دوستانو، ویډیو نه ځنډوو، راځو د ویډیو په طرف. له تاسو څخه هیله کوو چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او د تصویر څخه د بیکګراوند لرې کول زده کړئ. نو دوستانو، دغه هم عین نشان لکه په کمپیوټر کې چې ترې لرې کوئ، همداسې دلته هم کیږي. نو دوستانو، لومړی به تاسو د پلی سټور څخه بیکګراوند اریزر چې ما له مخکې ډاونلوډ کړی دی، تاسو به دا ډاونلوډ کړئ او له هغې وروسته به تاسو راشئ دا به خلاص کړئ. کله مو چې خلاص کړو، دلته دوستانو تاسو کتلی شئ لاود او فوټو، په دا باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو، تاسو به دلته عکس ورته راواخلئ. تاسو کتلی شئ ما دا عکس راواخیست. نو دلته تاسو کتلی شئ دا ځای کې ماجیک باندې او ریپیر باندې، یعنې بیرته سمول کوم ځای له تاسو څخه غلط کټ شوی وي، او دلته یې هم د سایز غټول او کوچني کول. زه راځم په دغه ځای کې کلیک کوم، تاسو کتلی شئ بیکګراوند ډېر په اسانۍ ورڅخه لرې کېږي. نو تر ټولو ښه پروګرام همدغه پروګرام دی. تاسو کولی شئ چې په یو څو دقیقو کې د ټول عکس څخه بیکګراوند لرې کړئ. نو دوستانو، دا پروګرام تاسو هرومرو وکاروئ، ځکه تر ټولو پروګرامونو ښه پروګرام دی. نو دوستانو، دلته تاسو کتلی شئ بیکګراوند مې ورڅخه لرې کړو. اوس دغه ځینې ځایونه یې خراب کته شوي دي، لکه تاسو کتلی شئ دغه د سر ویښتان یې خراب شوي دي. نو دوستانو، دا به دلته رانږدې کړئ او دلته به بیا راشئ، په ریپیر باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو دلته کتلی شئ چې دا بیرته خپل حالت ته درومي. دوستانو، دا وه د دې په باره کې ویډیو چې څنګه کولی شو د خپل تصویر څخه بیکګراوند ایښوا کړو. نو دوستانو، د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ او زموږ د ویاړ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښې چارې، ښه وختونه.